یار د جلات خان واده دی خو چې ګفت کې ورته څه یوسم یار د جلات خان واده دی مړه څه بولی اوسي ګړی ولی اوسه ګړی ښه وي ګړی نه غټ ګفت یاد کا غټ ګفت مشهور کس دی ظالم غټ ګفت غټ د ټیکټر شاتانې ټیر ولی اوسه هلو نوکري مم د لاسه لاړ او پولیس هم راپسې ګرځي داسې کېږو یار وروره ستا خبرې مې واورېدې دا نوکري درنه ولې لاړ او پولیس درپسې ولې ګرځي مړه نادرا کې مې یو ښځې له شناختي کارت جوړ کړی و ها او واپس راپسې راوړ وی غلط دی وی خاوند مې ژوندی دی او تا پکې مړ لیکلی دی نه لکه نو مسله به دې ورته حل کړې وه که نو حل مې کوله خو اوس راپسې پولیس ګرځي پولیس درپسې ولې ګرځي نو خاوند مې وله مړ کو که نه هلو یار ته زما بدرای نه خبرې نه یار نه ظالمه 2030 جنگ کې نه دی ما کومه تباهي کړې وه 10 کسه مې وجلي وو که نه دا غوښې یوز یو بل ځای پرتې وې کوتره مې اوښکې وه مړه ته به صحیح ما یو کس وجلی خو پوره غصه مې پې سړه کړې وه دا خپې او لاسونه مې تې کټ کړي نو دومره تکلیف دې څه له کولو سر به دې تې کټ کړی و که نه هی غصه مې چېرته سړېده خو سر تې چا مخکې نه کټ کړی و یاره نجومي صاحب جی وایي ته ډېرې د مطلب خبرې کې او بس ذهن دې عقل دی که نه نو ښځه دا راته ووایه چې دوست او دښمن کې څه فرق وي یاره دې کې خو ډېر آسان فرق پته لګي څنګه زه ته یو اډکې راوړه اډکې دا دی دا واله اډکې نو دې اډکې نه به تاله څنګه پته لګي چې دا دوست دی او دا دښمن دی مړه پته خو یو شي نه نه لګي غوږونه ته پاکو خپه یې لکه یار خپه به نه یم مریض مې ډاکټر ته بوتلو 10 لک روپۍ م رانه واخیستې او مریض هم ترې مړ شو مریض ترې مړ شو تاسو کې دا لانجه ده که نه د ګټې ټیم چې که نه بس تاسو په ځان نه پوهېږئ ولې هغه څنګه نو ماله به دې 2 لاکه راکړې وي ما به درته وجلې وو السلام علیکم ملګرو نن موږ تاسو داسې علاقې ته راوستي یې که نه چې دله یار نو ته وړوند دي دا کیمره لګېدلې چې نیغ نیغ پکې کېږي مړه نو چې زمونږ شکل هم پکې پرېږده مړه زموږ لګېږو خبرې کوو کوه ورسره شابه خبرې السلام کوه علیکم که نه خبرې کوو شابه که نه دا خوله خو دې بند که که نه زه شابه کوو شابه خوله مې بند که ملګرو نن شابه وکړه زر زر خبرې کوو شابه یار لږ خو مې پرېږده که نه زه پرې مې ښځه ما چې نیولې خو نه شابه شابه وکړه که نه